کریم دا مسئلہ بیانئی چې دیت مطالبه وکړله چیرې موږ له د دې کاڼي نه اوښه هغه پیدا کا د دې د مطالبې د هغې مطابق الله رب العزت چې دی صالح علیه السلام ته معجزتاً هغه کاڼي نه د اوښې پیدا کېدل په مطالبه د دی باندې هغه وشو دا خو معجزه وه د کاڼي نه اوس اوښه څنګه پیدا کېږي او د کاڼي نه اوښه پیدا کېدل عقلاً نشي کېدی دی دا مو لیدل چې وګوره د کاڼي نه د وچ کاڼي نه اوښه پیدا شوه د هر څه ولیدل خو بیا هم نه منل څوک چې د لانسلم په ډیری ودرېږي که نه د نه منلو په خبره باندې هغه کلک شي بیا هغه د چام نه مني نو دارنګې دا اوښه خو الله پیدا کړه خو دا اوښه د ډېر لوی ازمایش نښه وه هغه ازمایش دا و چې دې اوښې به اوبه څکلې نو دا اوبه څکل څنګه چې خلقیت عجیبه و نو دارنګې زندگی دایم عجیبه وه اوبه څکل به داسې کول چې یو کویې و د هغې اوبه وي د هغې نه به دی څاروي اوبه کول اوښان به اوبه کول لوی حوض او لوی تالاب و هغه به اوبه راتلې او هغه به ډکېده او د دوی څارو به څکلې اوښه به چې ورله اوښې به هغه ټول تالاب او هغه څومره اوبه چې وه په یو ځل وڅکله ذره به څه پرې نه ښودل هېڅ به هم پرې نه ښودل وچ به یې کړل هر څه دی څاروي به دغسې ګرځېدل را ګرځېدل یاره داسې چلو کو داسې چلو کو صالح علیه السلام ته رالل او هغه ته درخواست یې پیش کړ چې یاره موږ ته تکلیف دی اوبه نه وي بس یو پیره دا اوښه اوبه وڅکي بس بیا زمونږ اوبه ختمې شي وی بس ټیک ده چې تاسو وایې لها شرب ولکم شرب یوم معلوم یو ورځ به دا اوښه اوبه څکي او بله ورځ به ستاسو څاروي بد نمبرواري شوه نمبرواري شروع شوه خو لیکن دی د دې اوښې نه آخر تنګ رالل واقعات هم پکې ډېر دي بیا پکې بعد اسرائیلیات هم ډېر دي ځان نم پکې خبرې خلکو څه ورجمع کړي دي خو مختصر دا چې دی د دې اوښې نه ازمایشان تنګ رالل خو لیکن دی خو خپله غوښتي وه چې دا اوښه موږ له نو په خپله یې نه شوه مړه کولی نه راتلل چې دا اوښه مړه کې څوک مخکې کېدل نه دا لیډینګ چا نه کولو چیرې دا غلط کار دی هغه مونږ وکړو بیا څه کسان را جمع شول او هغه کسانو خپله کې دا مشوره وکړله چیرې دا خو دې ته څوک تیاریږي نه خو راشه دا جوان کمکل غونتی دی خو چې دې په څه ور واچاو جوان ته خو لالچ ورکا نو هغه پار ځای ورځي بیا که ښه لالچ دې ورکه د دین په لالچ دې راوسته نو د دین په لالچ کې چې دی نو هغه چې بیا څه وکړل بیا د هغې پروا نه کوي او که د دنیا او د غلطو په لالچ باندې شه نو بس هغې کې هم چې څه وکړل جوان خو جنون دی لیونی دی خو چې په کم طرف دی روان که که په سم طرف دی روان که خو سم دی که په غلط طرف دی روان که نو غلط دی الله دې زمونږ او ستاسو جوانان دا په سمه روان کی
او الله دې ورته سم لار وښیي. خو څوک مخکې کېدل نه. دو جوانان داسې وو چې هغې ته لالچ ملاو شه، او هغه لالچ د څه ملاو شه؟ د دې خبرې ملاو شه چې یو دوه زنانه وي، خوبصورت زنانه. همیشه جوان په دې دوکه شوی دی. جوان چې خویدلی دی نو همیش د پاره په ظاهري خبرو خویدلی دی، بیا وروسته سر ډېر ټکی خو بیا تېسې جوړېږي نه. د ور خطیرې اوبه بېرته نه جاروځي او نه جاروځي تېر ساعت په بېرته بیا. نو جوان خو ډېر زر خویږي او هغه خو په معمولي اخوا دیخوا خبرو باندې بیا پسلاو شي وخویږي، نو بیا ایسته نه ګوري. بیا هغه داسې سوچ او فکر راخیستی وي چې هغه سر هم ورکوي خو کار پوره کوي، شرم هم راړی خو کار پوره کوي. نو دا خوبصورت زنانه وي دوه، او هغه خوبصورت زنانه خپله کې دا خبره وکړله. او بعضې علماء کرام لیکي چې دا هغې تاجرانې وي، د هغې اوښانې هم ډېرې وي، څاروي ډېر وو. نو د هغې څارو ته د ټولو نه زیات تکلیف وو. نو هغې اعلان وکړ چې که چا دا دوه دا اوښه قتل کړه، ختم یې کړه، مړه یې کړه، نو یا په خپله او یا زمونږ چې کوم اولاد کی لور ده یا خور ده په ماتحتو کې ابا ولا په نکاح باندې ورکوي. یعنی هغه دا د هغه شوه بس خپله یا بس چې جوان دا واورېدل توبه مې دي. ورپسې کورونه اړی راړی، کلي ورپسې اړی راړی، ملکونه ورپسې پرېږدي، پلار مور ورپسې پرېږدي، نو رور خور ورپسې پرېږدي. جوان ته خو چې د دا لالچ مخې ته ورکه بس هغه خو په صابون ولاړي، ډېر زر وخویږي. بس هغه دوه جوانانو اپکې ټینګ نه شو دې خبرو ته، دا اعلان پې ډېر خوږ ولګېده. بس هغې وی یاره دا خو څه دومره خبره نه ده، دا خبره خو دومره نه ده صحیح چې دا میلاویږي، مړه دا خو به دی له اوس وکړو ولال کړي چرګانې وو. بهرحال وخت ختم دی، خو قرآن مسله بیانوي چې همیش دپاره چا چې د الله او د الله د رسول توهین کړی دی، هتکې کړی دی، شاعر الله سره چیړلی دي، الله ورسره بیا چیړلی دي.